ګوړه د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځانګړی طبیعي تولید دی او له دې تولید څخه نږدې په ټول افغانستان کې خلک د چای څښلو پر مهال ګټه اخلي. د ګوړې د پروسس فابریکې تر ډیره د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې دي او هر کال له دې ولایت څخه په ټنونو ګوړه د افغانستان نورو ولایتونو ته صادریږي. موږ د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ کې د ګوړې د جوړېدو یوې سیمه ییزې فابریکې ته ورغلي یو. د ګوړې کاروباریان وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله یې کارونه ښه شوي، خو اوس یې افغاني بازارونو ته د ګاونډیو هیوادونو د ګوړې راتګ لویه ستونزه ده او دې چارې د دوی کاروبار هم پیکه کړی دی. سږنی کال خو بازار لږ مانده دی، د نور کلونو په پرتله باندې څه کال بازار مانده دی. لاوډ ګوړې دي څوک یې نه پېژني، نوم یې د ګوړې دی او خرڅېږي، هغه لږ ارزانه دي او دا ګرانې تمامېږي. محمد افضل چې له کلونو په دې فابریکه کې کار کوي د ګوړې د جوړېدو په اړه داسې وایي. یو 30 کاله به کېږي چې دې قسم کې دغه نو مختلف ګوړه د ګنیو نه ګوړه وځي، د ګني تاسې ولیده هغه ماشین ته ورکو، هغې نه شربت وباسو او د شربت نه وروسته هغه کړۍ چې دی دې کړۍ ته شربت راشي بیا صفا شي، ته هغه سانه هم تاسې ولیده چې دلته صفا شي او اوس یې ګوړه هم ګورئ چې دی ګوړه ده. دا دلته خلک راځي وروره، دا چهارمغز تاسې ولي چهارمغز هم پکې واچول 1 من 2 منه 10 منه، داسې خلک هم راځي، قندهار ته هم خلک وړي، تجاران هم راځي، کابل ته هم وړي. دا ګوړه خلک ډېره خوښوي. بس حکومت نه همدغه غوښتنه چې دغسې موږ سره همکاري وکړي چې زموږ دا کار مخکې لاړ شي، نو مزدوران به ورسره ډېر ولګېږي، خلک به ډېر په کار شي. د ګنیو له همدې بوټو څخه اوبه وځي او بیا پر اور جوش ورکول کیږي، له هغه وروسته ګوړه ورڅخه جوړیږي. د ګنیو بزګر بیا وایي چې حکومت ورسره بار بار ژمنې کړي چې لاسنیوی به یې کوي او د اوبو په برخه کې به یې شته ستونزې حل کوي، خو تر اوسه ورباندې عمل نه دی شوی. د دوی په خبره چې د ګني بوټي زیاتو اوبو ته اړتیا لري او اوس مهال افغانستان وچکالۍ سخت ځپلی دی. حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته سرې راکړي او کومکونه را سره وکړي. نن سبا سره تقریبا په 6,000 7,000 په یو بورې سره دی، موږ ورته اوسه نه رسېږي او موږ سره کومکونه وکړي، تخمونه راکړي، بلکې موږ ته یې ګاڼۍ راکړه نو دغلته بیا موږ هم ولګوو. یو ګاڼۍ باندې تقریبا 4 لکه افغانۍ مصرف راځي، موږ دې وسې نه کېږي. دلته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې بیا د ګوړې منډوي ده او ډیری کسان له همدې ځای څخه ګوړه پیري. د ګوړې پلورونکي وایي چې حکومت دې د افغانستان بازارونو ته د نورو هیوادونو د ګوړې د واردېدو مخنیوی وکړي. کامې ګوړه ښه ګوړه ده نسبت د پاکستاني ګوړې څخه ښه ګوړه ده، خو کمه ده. کمه په دې ده چې غونډه په کامې کې مثال 6 ګاڼې دي، هغه دومره تولید نشي کولی چې دلته زموږ وړ پوره کړي. موږ مجبوره کېږو چې د پاکستان څخه دغه وکړو، د کامې ګوړه هملته ګاڼې کې اخلو. ګوړه موږ د کامې نه راوړو، ګوړه چې د کامې راوړو بس دلته فلورو لکه خریداران راځي او فلورو هم دلته دي زموږ، بس څه تخفیف یې کړی خو ښه دي، ګزاره کوي، شکر دی اوس هم په دې حال. په افغاني ټولنه کې د چایو له نوم سره د ګوړې نوم یو ځای یادېږي او د زیاتره سیمو اوسېدونکي د چای د څښلو پر مهال له همدې ګوړې څخه استفاده کوي او د ګوړې تر ټولو د تولید لوی مرکز ننګرهار ولایت دی او له دې ولایت څخه بیا د افغانستان نورو سیمو ته وړل کیږي. احسان الله کریمي، CMG، ننګرهار ولایت.